السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یې. هیله ده چې د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا ویډیو تاسو ته د پزل مراحل انلاین جاب چینل لخوا وړاندې کیږي. دا ویډیو د کټس ویډرا بای بیټ ته رسیدلې ده. ځینې ملګري نشي معلوموي هغه په اړه او د بای بیټ کې د سیل یعنی خرڅولو په اړه مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ. ویډیو تر پای وګورئ او ویډیو ته یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تاسو به ټلګرام خلاص کړئ. ټولو نه اول به تاسو زموږ ټلګرام چینل جوین کړئ، ځکه زه هر نوی اپډیټ په خپل ټلګرام چینل کې تاسو ته درکوم. دلته مې تاسو ته معلومات درکړي دي چې هر چا ویډرا کړي او کارټس ویډرا او وجی پاس یې مته کړي. وجی پاس $100 کېده. وجی پاس $15 غوښتل یو ټون باندې وجی پاس کېده. که چا وجی پاس ته کړي هغه ویډرا به $15 سوي، یعنی که 10,000 50,000 به کې جوړ سوي او که 50,000 2.5 لکه به جوړ سوي کوین نه. تاسو بیا کټس خلاص کړئ. دلته تاسو زه معلومات درکوم. ځینې ملګرو ته دا ټوکن ښکاري، اوس هم ښکاري. چا چې ویډرا کړي ما ویډرا کړي، ما ته اوس هم ښکاري. د ویډرا برخې ته به راشئ، دلته هم ښکاري، فنډینګ کې ښکاري، بای بیټ ته فنډینګ کې ښکاري، خو دا هسې ښکاري. دلته تاسو کتلی شئ ما ویډرا رسېدلې. اوس بای بیټ ته تاسو بوځم، را به شئ بای بیټ ته. بای بیټ ته چې راغلی تاسو به لږ صبر ورته وکړئ. بای بیټ خلاصېږي. بای بیټ چې کله خلاص دغه اول هم صفحه کې تاسو به راشئ. د اسیډز دې صفحې ته د اخري ښکاري تاسو ته اسیډز دې صفحې ته راشئ. دلته چې راغلی دلته اوس دوه اپشن دي، یو اکاونټ په نوم ده او بل اسیډز. که دا اسیډز هغه چاته نه ښکاري اپشن، تاسو باید خپل د بای بیټ اپډیټ کړئ. تاسو ته دا اپشن بیا ښکاره کیږي. ټولې ویډراګانې رسېدلې دي، ځینو ته دا اسیډز نه ښکاري. تاسو به هغه ټلګرام وبخئ او بای بیټ اپډیټ کړئ، تاسو ته دا اپشن ښکاره کیږي. زه اوس دلته کلیک کوم. تاسو کتلی شئ ما کټس ټوکن را رسېدلي. ما هلته تاسو وکتل ما 100,000 ټوکن ول، ما وجی پاس نه و کړی، ما ته 14,000 ټوکن رسېدلي. 5,000 کم را کړي دي. چا چې وجی پاس کړي هغه ته یو $15 ورکوي. تاسو بیا دلته کتلی شئ اسیډ کې. دا هم څنګه چې رانوځي دلته هم کې به د اسیډ ته به راسئ. اسیډ دلته بیا اکاونټ کې بیا به دغه اسیډ ته راسئ. دلته تاسو ته ښکاري. که دا اپشن تاسو ته نه ښکاري، تاسو خپل بای بیټ اپډیټ کړئ، تاسو دا اپشن ښکاره کیږي او بیا دلته خپل ټوکن کتلی شئ. ما بای بیټ ټوکن تاسو کارټس ټوکن تاسو کتلی شئ 14,299 ټوکن را رسېدلي او دا به سیل کوو څنګه. تاسو باید دا ډایرکټ سیل کړئ. هامستر چې کله لانچ کېده هغه په اړه ما تاسو ته خپل چینل کې وایس کړی و چې تاسو باید ډایرکټ سیل کړئ. هغه وایس هم تاسو بیا کتلی شئ چې ما تاسو ته وایس کړی ډایرکټ سیل کړئ، ځکه چې هر کوین چې کله لانچ شي او هغه باندې دا سیل زیات شي هغه کوین ډېر ښکته کېږي. هامستر اوس څومره ښکته شوی ده، ډېر ښکته شو. تاسو باید ډایرکټ خرڅ کړئ او خرڅوئ به څنګه. تاسو بیا د ټریډ برخې ته راشئ. دا ما تاسو ته ښکاري ټریډ، دلته دا تاسو ته ښکاري. دغه ټریډ ته چې راغلی دلته اوس ټول نه دلته دا اپشن دي په فیوچر سپاټ اپشن. دلته به سپاټ اپشن ته راسئ. دا تاسو ته ښکاري پاس کونج کې دلته ښکاري دا کونج کې سپاټ دې اپشن ته چې راغلی دلته اوس تاسو ته ښکاري. دا ما اوس انتخاب کړی کارټس USDT. په دغه باندې چې کلیک وکړئ دلته سرچ کې تاسو ورکولی شئ هر کوم کوین چې غواړئ دلته ورکولی شئ. دلته به CETS کارټس ورکړئ. کارټس هم دې ورکړئ. دغه پاس سر کې تاسو ته ښکاري اپشن راغی کارټس ټوکن کومینګ سون وایي روان ده، صبر وکړئ. تاسو زه کلیک پې کوم. څومره وخت پاتې 2 غنټې او 18 منټه بعد دا لانچ کېږي. په دې سراپې کې ګیټایو سراپې کې کوکوین سراپې کې لانچ کېږي. تاسو بیا دلته دا سیل کولی شئ. زه دلته اوس بل ټوکن راخلم، سیل کولو طریقه یې درښودم. دلته زه اوس یو ټوکن راخلم. ټوکن دلته دا اوس ته ګوره تاسو ته ښکاري ما دا BTC ټوکن راواخیسته. تاسو هلته کټس ټوکن راواخلئ.
کله مو چې راواست دلته دا برخه تاسو ته ښکاري دا اپشن دا اپشن تاسو ته ښکاري لیمیټ په دغه به کلیک وکړئ. دلته چې کلیک وکړو دا به دا دویم اپشن ته راوړي مارکیټ اپشن ته مې راوستو او دلته یو بوای برخه ده یو سیل برخه دلته تاسو کتلی شي اکاټي ټوکن ویډیو ته ما تاسو ته کړې ده دلته چې اخلي د بوای کې اخیستل کېږي او دلته سیل کې خرڅېږي دا سیل برخې ته به راشي دلته چې راغلی هلته مارکیټ انتخاب کوي بیا به دا خط تاسو ته ښکاري دا فول کش کوي او دلته دا سیل باندې کلیک وکړئ دا تاسو ته ښکاري سیل دغه باندې چې کلیک وکړئ تاسو ټول ټوکن خرڅېږي. دا وه د کیټس په اړه معلوماتي ویډیو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي ویډیو ته یو لایک ورکړئ چینل سبسکرایب کړئ په مخه مو زیړي ګلونه